یاریا دا باره دومره ساده دی چې لوی په لندن کې شو او واده په پاکستان کې غواړي. خو ګوګوشتو دا هغه بیوقوف خو نه دی، هوښیار دی، دې وطن سره دې خاورې سره یې مینه ده. نو زما نه هم تپوس وکړه که نه چې زه څه کول غواړم. دا خو به تا ته پته وي چې ته څه کول غواړې. اشنا زه غواړم چې زمونږ دا دوستي دې په خپلولۍ کې بدله شي او ستا لور خپل انګور جوړه کړم. و یاره زما لور خو اولم ستا لور وه او اوس هم ستا لور ده. لکه تا ته منظوره ده؟ یار چې ته وې نو منظوره ده. نو بیا والا خوله خوږه ده. ډېره Bueno, puedes lo joder.
بکواس ته چې خان بابا زما د زړه دنیا په ثانیه آباد ده او زه به هم ثاني سره واده کوم هم ستا دې جذباتو خو زه ځان ته سلامي کوم چې د هغه چا په مرۍ مې چاړه راښکله که چا اوښکې چې صرف ستا دپاره به دی خو خیر پرېږده دا خبرې تا وګټله نو ما باید بچې خان بابا نو بیا زر کوه دا ګټې دا څېره زما په غاړه کړه ثانیه ما دپاره وغواړه مبارک شه خاندان مبارک شه آباد اوسئ مبارک شه ستاسو مبارک شه واده به د خیره سره مونږه زر کوو زما د طرفه چې کله مرسي ښه به سړی پاڅېږه چې ځو واده تیاری به وکړو پاڅېږه زیه الله پامان شریف خان سلام علیکم خاندان تاسو دلته خو چې کومې سودا پسې زه راغلی یم سودا خو خرڅه شوه زه ستاسو په مطلب پوه نه شوم مطلب د چېرې مخکې ځان پوه کړی نو ښه به وکړه نه اوس خو به د ورخه تېرې شوې صفا خبره کوي چې تاسو ویل څه غواړئ صرف دومره چې تا د لور رشته ورکوله تا د لور نه تپوس کړی او چې بالکل دا هر څه د هغې په مرضۍ شوي دي دروغ بالکل دروغ که ستا لور د رشتې نه مخکې هام کړي وي نو صرف ستا د عزت دپاره ګنې زما په دې یقین دی چې هغې خپله مینه ستا په پښتو باندې قربانه کړه تاسې وایي خانجي د رښتیا وایم اخترخانه ستا د لور رشتې دپاره خو زه خپل زوی دلته رالېږلی خو دې چې هغه یو بل سره ډېره مینه کوي او تا د هغوی د مینې دنیا ورانه کړه بدنصیبي دا چې خپل ځان د خپلې لاسه د بېلتانه تنور ته غورځوم یو ځل خو به دې ماته ویلي وو ستا مور یم او یو مور خو د لور ملګري همراز وي ممی جی دا ته څنګه خبرې کوې دې دنیا کې داسې څوک شته چې زما د ممی جی او زما د پاپا د مینې مقابله وکړي نه
मम्मी जी दासे हिस्सो कम निश्ता और ब्यासिम माता दुमरा पता दची जमाकुल कायनात जमा मम्मी और जमा पापा जी दे। I love you मम्मी जी।